ننګرهار ولایت خو په ځانګړي ډول د لویو پروژو د ښه پلي کېدا په موخه د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال په مشرۍ نظامي غونډه ترسره شوه چې پکې امنیتي ځواکونو مسؤلینو د تورخم دکاندارانو اتحادیې مشر او د اوبو رسولو رئیس او د ګمبري د بند سروې او ډیزاین مسؤل برخه لرله. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې چې شپه ورځ د هیواد دفاع او د ولسونو سره او مال ساتنه کوي. ګردیوال امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دې ولایت د ولسونو د امنیت لا ښه والي په موخه د تیر په څیر خپل امنیتي تدابیر ونیسي. د غراض نوموړي لارښوونه وکړه چې جلال آباد، تورخم او ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. مرستیال والي امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې ولایت کې شته چک پوینټونه لا پیاوړي، پلې او موټرداره ګزمې زیاتې او د شپې لخوا د مخالفینو د ځپلو په موخه کمینونه اجرا کړي. ګردیوال د همغږۍ قومندان ته لارښوونه وکړه چې د جلال آباد ښار امنیت ځانګړی امنیتي پلان جوړ او د مخالفینو د ځپلو او تخریبي کړنو مخنیوي په موخه جدي اقدامات ترسره کړي. نظامي شورا ناسته کې امنیتي ادارو مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې د ولسونو سر و مال ساتنې او د هیواد دښمنانو تخریبي کړنو مخه ونیسي. د سوداګرو اتحادیې مشر وویل چې په تورخم کې سلګونه دکانداران په کاروبار بوخت دي خو د امنیتي ننګونو سره مخ دي. د ویل چې د تورخم جلال آباد په لویه لاره 2 تنه دکانداران د مومندرې ولسوالۍ اړونده د پوستې ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا وویشتل شول چې یو تن شهید او بل تن روغتیایي وضعیت نازک دی. دوی په دغه برخه کې د امنیتي ځواکونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د اوبو لګولو رئیس ویل چې د ګمبري بند سروې د کونړ څخه خلاصه شوي او د ننګرهار ولایت څخه یې سروې او ډیزاین پیلیږي چې د دغه بند په جوړېدو سره به ننګرهار د 45 میګاواټه برېښنا څخه برخمن او 15,000 هکتاره ځمکه به خړوبه شي. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د خیوي ولسوالۍ مسؤلینو او په یاد ولسوالۍ کې د OCD مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ګمبري بند سروې او ډیزاین کوونکي امنیت ونیسي.